راځئ چې وخاندو. هشه هشه ته لکه خر مه بیا چا دا ستا دی لکه ما خر یې لکه وراره ته که چی دی ما دا کمه زار ایستلی دی ما په 15,000 روپۍ باندې ورکړې ته دا زما دی تر تاسو دلته هله که تاسو هله تاسو دلته ساعت پکښې که شته تو یې نه کېږه هله ریش دی وایي زه وبېرېدلې راته ریش ته مله درد مې ترته راځي وایي زه څوک یم زه څوک یم ها ماشین چلوندم خیلی غلا غلا داخل بورت کې خرڅ کوم ما په بوټو کې خرڅوې و دا وینې په بورت کې خرڅوم ته وایه ته وایه چې که ته غاړې وی ویښتان در وکاږم د خواره کوچ به در سوکان که سم وغوښتل د خواره کې تا خوار کې زه مکن چې که نجلۍ تور دی بنګړې ما به مړ کې اغوستې دې ماکسې ما ووش ووش اوس نوم دې څه دی ځان معرفي کړه کلا خان دا دروازه خو وټکوم د بره وخت دروازه وټکوم بیا وټکوم السلام علیکم بخیر صحت شدی ښایست په خیر یاست صحت مو ښه دی جوړ روغ یاست خیر و خیریت دی وروره موږ د ښاروالۍ کسان یو موږ د صفایي پیسې ټولوو ټکس ښاروالۍ پیسې ټولوو مهرباني ستاسو نوم څه شی و زما نوم صفت الله صفت الله دا چې شوم 14مه ناحیه 14مه یې د موږ د ناحیې مدیر یم و زه خپله مدیر یم دا مې ساتونکی دی نو ته څنګه مدیر یې اول د وار ته باید د خپل ناحیې ته تیواري وګوره چرې مو راته کښلي دي هغه څلور نالان مې ایښي دي څلور نالان دغه ما خپله ایښي تا ایښي اوبه چا ورکړې اوبه زه ورکوم اوبه خدای اوبه نه ورکوي سبب یې موږ یو نه خو هغه خو صحیح ده هغه خو دا ما دا چې روزي م کوو سبب یې خدای رارسېږي لاس کار غواړي که نه غواړي ښه موږ داسې ورته وګوره دا بارانونه داسې دا چرۍ داسې ما دا چرۍ وباسئ موږ څونه وسایل نو چرۍ خو ستا کار نه دی چرۍ خو زموږ کار دی هغه موږ پلان لرو ګوره موږ ماسټر پلان لرو په 15 کلنۍ کې 40 چرۍ موږ پخوو ماسټر پلان لرو د هغه بیا ستا کار دی موږ ته صفایي پیسې غواړو ځکه ستا سره یویز والا دی تعرفه لرې طرفۍ پلیټ پلیټ اسناد جواري سیر ګرده به لري شاسیس لمبر ګرده لري نو خو موږ غواړو د صفایي پیسې راکړو ډېر قدرمه دغه پیسې ځین تحویل کړم هغه وخت حق لري چې ته ماته د چرۍ شی پخې وباسې اوبه یې وباسې زموږ کسان ګوره زموږ کسان ګوره وروره زموږ کسان اوس هم اخته دي په ګرده ښار کې هم چرکان جارو کوي هم چرۍ پاکوي نو ستا کور ته راواستم کور دې هم در جارو کړي ښاروالي کور خو ستا کور خو موږ نه در جارو کوو که ستا کور هم در جارو کوو دا خو دې نه دي کړي دا خو زما کور مخ دی دا خو ته حق د هغه ستا کور دی چرۍ ته باید وکاږې دا ستا کور دی که نه دی نو ته بیا پیسې غواړې چې چرۍ زه وباسم تا ته ولې درکړم د صفایي پیسې غواړم چې ښار صفا کوو شو د هغه ځای پیسې دلته زما دلته ستاسو نو چیرې واخلم نو زه بهر کندهار ته لاړ شم که لاهور ته لاړ شم پیسې واخلم زه خو نه دی چې نه راکړه هغه ستا خبره ده سبا پارچه پسې را ماما صحیح ده زه خدای دې مل چې نه راکړه مې راکړه موږ خو ګوره موږ خو حکومت نه یو چې تا سره زور وکړو ولې حکومت نه حکومت نه یې ته بیا دغه خبر عسکر نه لرو چې اوس ما عسکر دلته چې اوس په ما عسکر پسې وایي پر دا مخ پې شپېته چې په لاخ هم درکړی پیسې به هم په زور ده زموږ ښاروالي موږ د خلکو سره ښه وضع کوو ته باید خپله سره خلاص کړې وروره موږ ته د صفایي پیسې راکړي دا برق چا را تېر کړي دا خده وینې چې پرته ده دا خده ښه وینه خده د شپږ میاشتې خده پرته ده هغه دغه چې مسلمان د ناوې د 3 کاله پرتې وې ناوې د 3 کاله ناحیه کې ته برق نه لري دا ستا دولت دی خو 14مه نه یاده پاتمه کې لا نه لرو پاتمه کې لا ولا که برق یې ورور ټول داسې که په اولو دومو درېیمو در اووه پورې موږ برق لرو در اووه ناحیې پورې موږ برق لرو 14مه خو هغه تا ته 20 کاله هغه ته په 2023 کې تا ته نوبت رسېږي د برق
دا د خدیر تر په دغه خدو گزاره کوه ورته ګوره ورته خاندې چې موږ ته برق راځي په دغه دا ګوره ته ګوره دا ستاسو سړی په دغه خدي قیمت پیدا کوي ته ګوره ماته غوږ ونیسه پله زما پر بابلال یم غوږ ونیسه دغه خده چې تا ته پرته ده دا ستا کور چې په 15 لکه برق په 6 لکه اخیستي وایي برق راځي هغه څه خبره چې نه راځي هماغسې د نامه دپاره د نامه دپاره نه اوس موږ ځو نو پیسې ته راکوې که چیرې بیا ناحیې ته راځي اول خو ته داسې معلومېږي لکه بیخي چې د ښاروالۍ کارکوونکی نه ښه نو ولې هغه جاروکش دی چې هم راغلی ما ته داسې معلومېږي ارمان چې دا مېلمانه نه وای درته ولاړ ما دې خبرې جواب کړي هغه وخت زه تا ته در کومه ښه چې ته ما ته دا چرې وباسې که چرې راته ونه باسې حداقل دغه صفایي دغه لیول دغه د سړک منظموالی ډېره مننه هلمند ژوندون تلویزیون دی یوه کامره وینې په موټر کې ډېره مننه موږ داسې یو برنامه جوړوو چې خدمات وکړو خدمت وکړو د وطنوال دپاره رښتیا هم تاسو دغه مرکه څنګه ارزوئ دا چې موږ جوړه کړې وه دا اوس تاسو سره مو وکړه دا څنګه ارزوئ دا مرکه خو د یخ په لاس خبرې نه سم کوی ډېره ښایسته مرکه دي چې موږ سره چمتو کړې وه خو خبره دغه ده دغه هم یو پیغام دی هغه خلکو دپاره چې د دې یعنې خدمات یې نه ورته رسېږي پیسې دې هم نه ځینې اخلي پیسې دې هم نه ځینې که چیرې خدمات ورته وړاندې کوي د خدماتو پر سر باید پیسې ځینې واخلي او دا برق چې تا وویله د دې کیسه وکړه ولې برق نه درکوي ولې دا خدې شپږ میاشتې کېږي چې دلته دا یخ ته پرتې دي دا خو باید د بخاري ورته چالان شي داسې بخاري ورته چالانوي دا خدې ته یو بوټي دا خو هم د هغسې صورت لري بدن لري روح لري لکه ما او تا چې لرو دې ته تاسې یو بخاري لګوي د ورځې که ته د شپې تندلۍ ته پروت یې او خده خواره کېدلې یا دا بېچارګي د هغسې پراته دا د دې سزا ده چې دا ولې خده سوې ده نو دا خو د برق رئیس په زوره دلته ایښې ده که د دې خوښه وای ولې چې د برق د رئیس په کور کې پرته وای اوس زه کاله ته خو به یو کنډیشن چالان وي ته کومې فایده خو به ځینې واخلې دا د ډېر وخت کېږي داسې یو کار وکړئ د ژوندون تلویزیون انتن پسې ودروئ دلې یې ودروئ د دې باره مې ښه صفا درته زما شبکې هم کار نه کوي ډېره مننه دا سلام شبکو ته کار وکړئ سمه ډېره مننه ډېره مننه ودرې استاذه وروره څه کیسه ده ولې زغلی استاذه نو څه کیسه ده چې دی شخصي نظامي وایم ته زما شخصي و نظامي څه کوې ته خپل خدمت راته وایه زما د هغه وظیفه ده زه دلته ولاړ د تلاشۍ دپاره یم شخصي نظامي زه د وکیل صاحب زوی یم چې هر څوک یې وروره زما وظیفه ده را تا ته وروره تلاشي راکړه ما در اوسه ولاکه چا تلاشي را تا ته وروره تلاشي راکړه قرباني ستا کومندان ته ووایه ورته دی ما وروپېژنه چې هر څوک یې وروره زموږ وروره را تاسو تلاشي راکړه وایم تلاشي ما در اوسه نه ده ورکړې څنګه تلاشي درکړم څه شی درکړم ته چې تلاشي درکړم تلاشي راکړه څه شی لري وایم ما در اوسه وروره زه غټ سړی یم هر څوک چې زموږ ورور یې که چیرې نظامي کارت راکړه چې اجازه درکړو که شخصي را تاسو اوس تلاشي راکړه اوس شخصي تلاشي نه درکوم څنګه نه راکړه نه درکوم ما در اوس چاته تلاشي نه درکړم څنګه تا تلاشي درکړم تلاشي راکړه سم ولې نه راکړه پر چی شوم درکم ته ما ته پر چی تلاشي درکم ته ما وپېژنې زه څوک یم ته ورځه کومندان صاحب ته وراسه زموږ کومندان صاحب راغلی د هغه سره سره خلاص کړه ته لاس یې لاکه کومندان صاحب راغلی د پولیس ځان ته پولیس کومندان صاحب دا تلاشي نه راکوي ستړی مه سې کومندان صاحب زه د وکیل صاحب زوی یم دته مې لاس ورو چې زه ما در اوسه زه په دغه ښار کې زه آزاد ګرځم ما ته هېڅوک څه نه وایي ته څنګه څه راته وایه کار څه شی لري هېڅ شی نه لرم کارت هېڅ شی نه لرم هېڅ شی نه لرم که لرم هم تلاشي نه در کوم یا تلاشي قانون دی دا خو قانون سرغړونه وایم قانون به تاسو ته قانون یې ما ته خو نه دی قانون موږ ولاړ سیس دپاره یو چې زما دپاره نه یې خلک تلاشي د غریبانو دپاره ولاړ یې زه خپله سیټ سړی یم زه لا که چا پروا لرم تا څه تلاشي غواړو خامخا تلاشي نه در کوم دی یم زه ځم چاره نه لري چې تلاشي ورکړه څنګه تلاشي ورکړه باره کجې که پاتېږي پورته کړه استاد لاسونه پورته کړه ته پلا تلاشي مه کوه پلا ما وپېژنې زه څوک یم ته ما کې تلاشي هر څوک یې هر څوک یې ولاړ لای نه چې قانون مراعات نه کړي وایم قانون یوازې پر ما قانون دی یا پر ګم دی خدای ته ما تلاشي تلاشي کوم یې په زوره که په زوري که په رضایي پورته کړه لاسونه پورته ولې تلاشي نه ورکوي دا څه مسله تلاشي نه ورکوي ولې تلاشي نه ورکوي خبره تلاشي ورته ومنو قرباني سم زه څه خبره یې تاسې ماشین د ګرده موټران مخ ته نه وروان تلاشي کوي ما در اوسه چا تلاشي نه در کړې اوس بیا ورکړه په انرجان کار مه لره انرجان مرجان شوکې دې نه وروره پورته کړه د کې د کاش کو استاد ګوره تاسو باید خلک وپېژنئ خلک موږ پیژنو زه یو څوک یم چې درته تیز تېرېږم واخه د موږ هم دلته وروره سیس د